د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو درنو لیدونکو اورېدونکو ته چې څوک به اوس موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ورونو څنګه چې تاسې پاس هغه موضوع به لوستلي یا لیدلي به مې لوستلي به مې په هغې کې ما لیکلي دي چې شیخ ولی الله یوه فتوا ورکړې ده او هغه وایي په خپله فتوا کې په دې ټینګار کړی دی چې د پاکستان نظام یا قانون چې دی هغه کفري دی او د کفري نظام خلاف جهاد کول دا په هر مسلمان باندې یا په مسلمانانو باندې خاص کر د پاکستان په مسلمانانو باندې فرض دی. هغه وایي چې دې جهاد ته به اوږه ورکوو او دلته به اسلامي امارت جوړو. نو هغه فتوا ما سره ده، هغه ویډیو در باندې زه ګورم، د هغې نه وروسته به یو څه نور ویډیوګانې ما سره دي هغه هم در سره ږدم. خو اولنی د سره دا ځکه ږدم چې ملګري په دې پوه شي چې خپله دغه ځای علما په دې باندې پوه دي چې پاکستان چې دی د هغې کوم دا نظام چې دی دا کفري دی او کفري نظام خلاف باندې هغوی ته پاڅونونه لاریونونه او هلته مسله جدجهد دا ورته پکار دی. ځکه دا جدجهد مې ورته ځکه ویل ځکه چاته ورته خلک دا لفظ یا هغوی استعمالوي. نو زه دا ویډیو در سره ږدم، بیا پرې وروسته تفصیله لرم. تاسو اول دا ویډیو وګورئ. شیخ ولی الله د دې کفر قومي دی که کفري؟ د پاکستان قانون اسلامي دی که کفري؟ کفري دی. تاسو دو تنو وي نورو نه وي. لا اله به ټول وایي که یو تن به وایي. نو دا د لا اله معنا ته کوم که نه د پاکستان موجوده قانون کفری دی کفری دی کفری دی دا اول نه تر اخره کوم چا چې ته اسلامي ووي نو کافر دی که مسلمانو اته ته اسلامي قانونونه کافر دی. د کفر ختمول پر مسلمان فرض دی. خپل ملک خو کفر ختمو کنه دا فرض دی. د دې کفر ختمول پر مسلمان فرض دی. پاتېدل ولا انکار کول چې نه دا ختمول محنت کول دا به فرض دی. دا ضروري ده. نو د دې قانون د ختمولو لپاره چې اواز اوچت کړل نقل و حرکت یې وله کړل دا خو به یا سپېره لغړ ملا غږېږي وایي لینډا نه په سرتار لري نه په چاکار لري. هغه په خپل ژوند سره دی ما دې مړ کړي چې خلاص شم د دې تکلیف نه د دې کړاو نه خلاص شم. ما دې جیل کې دې دنیا د ګرځېدو نه خلاص شم که نه چې شپه مې په کور را نغله خپه مې په تڼي نه لګي په هوا روان یم نو ښه ده چې جیل کې که نه خبره باندې پوهېږې جیل کې به کښېنو نو په قلار خو به یم که نه. الله الله نو دا کول غواړي. ان الشرک لظلم عظیم. دې قانون ته سر کده کړی دی مخلوق ټول. ښه خلک دی تاڼې ته روان دی رپورټ له ښه خلک دي کچارۍ ته روان دي وکیل مې نیولی وي تاریک مې دی تاریکونو له روان دی. ان الشرک لظلم عظیم. د دې تاریخ لتلل دې قانون باندې فیصله کول داسې دي لکه چې سړی په خپل اختیار روان شي منظر ته ابوت ته سجده وکړي هغه به روایي زور پې نشته دی او منظر ته روان دی بت ته سجده کوي رام رام کوي که هغه ناروایي. دا قانون منل دې قانون له فیصله وړل دې قانون باندې وړه پړه کول همدغسې کفر دی لکه بت ته سجده چې کفر دی. سوچ وکړئ اوس په دوربین باندې ګوره خوردبین باندې مسلمان به پیدا کوي. مانګزار دنیا روجهدار دنیا تهجدګزار دنیا تبلیغیان جدا دنیا دي حاجیان دنیا دي دنیا دا دنیا دا ډېر شی دي. خو په دو کې چې چاڼی په غلبیل غټ غلبیل باندې نو پیدا به کې ته مسلمان په سلو کې یو تن دوکه کې اړم یو مونږ ټول په دوکه کې اړم اچھا خبر کړی نو چې دا په څه عمل باندې اړم اوس نه انکار وکړی د الله په مخ کې چې الله د دې قانون نه بېزاره یم نه به فیصله کوم نه پې وړه پړه کوم نه ایمان به په دې شي ایمان به په دې شي او الله د دې قانون دپاره چې کله زما وصف شوه کله ما ته عالمان ووي الله د دې قانون په خلاف به زه پاڅم جهاد به کوم مقابله به کوم ځان وژلو ته به تیارېږم د بل وژلو ته به تیارېږم د دې عزم په زړه کې وکړئ د زړه. ورونو تاسو دا ویډیو ولیدله چې په دې کې شیخ ولی الله په دې ټینګار کړی دی چې د پاکستان کوم قانون چې دی دا کفري دی او که څوک ته پاکستان ته اسلامي هیواد یا ملک وایي نو هغه کافر کیږي. نو خاص کر زما هغه ګلخانانو ورونو ته چې هغه افغانستان کې اسلامي نظام غوښتو نو په شریکه باندې دغه کوم شیخ
چې اوس دا فتوا ورکړه او ان شاء الله تعالی کوم جهاد چې به د پاکستان اسټابلیشمنت یا پنجابي کفري فوج خلاف شروع کیږي هغه سره ټول ودرېږي او ان شاء الله تعالی یو اسلامي امارت به تر اټکه پورې جوړو او په اټک باندې به اسلامي بیرغ او د اسلامي امارت نوم ږدو ان شاء الله تعالی دا کار به کیږي ځکه چې دا علما په دې باندې اوس پوه شوي دي چې کومې فیصلې دلته کیږي هغه ټول انګریزي یا پخوانی قانون دی هغسې نوم یې ورته د اسلام ورکړی دی دغلته اسلام نشته دی او هغوی خپل امارت او شریعت ته خوشحالیږي نو دا د پښتونخوا خلک مګر هغه چې پنجابیان دي هغه چې دی هغه سیکولر خلک دی او د هغه فوج چې دی د پاکستاني کوم د پنجابي فوج چې دی پنجابي آرمي چې د زویم نو هغه خپل هم سیکولر ده هغه کې خو د لکه اسلامي نظام او د شریعت خلاف ده او نه غواړي چې دغه پښتونخوا کې اسلامي قانون یا دغه جوړ شي نو د هغې خلاف باندې یو مکمل پاڅون پکار دی بیا د هغې نه هم دغه فتوا ما تاسو سره نشر کړه دا شیخ ولی الله د مخه هغې دا فتوا ورکړې وه او تحریک طالبان هم د کار دپاره تیار دي نو دغه سره ودرېږئ او دغه قانون لپاره په پښتونخوا کې کار وکړي پنجاب خو بیا د هغې هغه د اسلام سره سروکار نشه بلکې څوک چې د اسلام غږ پورته کوي د هغې خلاف باندې هغوی خپل جهازونه او ټینکونه استعمالوي او هغه خلک ولي او هغه شهیدان کوي د دوی نور لکه داسې قوت پکې نشته که دوی کې قوت وی دوی به کشمیر آزاد کړی وی که دوی کې قوت وی دوی نه به بنګال نه تللی دغه قوتمند خلک نه دي دا کوم داسې جنګیالي نه دي او نه دوی دا کار شي کولی خو صرف د یو الله اکبر ناره ورته پکار ده نو بیا به پنجابیان په پنجاب اوختلي او لینګونه به بد حالات سره به هغه خو به لینګونه به څه رقم شي نه رواني هغه خپله به تاسو پوه شئ نو دا خو ما تاسو سره داخله مسله داسې ده چې په همدې مسله باندې به نورې خبرې هم کوو خو ما سره دلته سټوډیو کې اساس صاحب هم دی دا ډېره مهمه خبره ده لکه زموږ ځینې پښتانه باید د دې شي نه راوځي موږ ټول یو مسلمانان یو او د دې نه وځو چې موږ په دا صحیح مسلمان دی او دا دومره نه دی موږ بیا دا ټول د پښتونخوا خلک هم دا غواړي او مخکې موږ غوښتو سوات کې خلکو چې اسلامي شریعت غوښتو ډېر زیات دا اف 14 تیارې پسې راپاڅول او ښې ویشتل نو دغه رقم پنجابي سیکولر فوج سره اساسي ګزاره نه کیږي د دې نه خلاصون پکار دی او د خلاصون لپاره همداسې باید په پښتنو کې شعور پیدا کول پکار دي چې په پښتونواله اسلامیت باندې موږ کولی شو د پنجاب دغه ظلمونو نه ځان خلاص کړو زه به هغه د پنجابیانو هغه نور ځینې ویډیوګانې هم بیا تاسو سره په بل ورځ باندې شریکوم چې پنجابی راځي او په پښتونخوا کې پښتون وایي او پښتون یې ورته بېرته ترجمان ودرولی دی نو دا خو د شو لکه انګریز هم دا کار د خپلو غلامانو سره کوو او پنجابی هم کوي نو بیا لکه د غلام د غلامۍ نه بیا خپله ازادي ښه ده چې سړی په خپله آزاد خاوره باندې خپل آزاد ژوند وکړي ځکه چې دا پښتونخوا خاوره چې ده دا پنجاب تاسو له ډالۍ کې نه ده کړې اساسي خپله خاوره ده زه په دې باندې نورې خبرې کوو خو ما سره اساس هم شته د هغې نه مخکې چې هلته لاړ شو د خپلواکۍ ورځ ده او زه تاسو سره د خپلواکۍ هغه کوم جشن چې موږ جوړ کړی و د هغې ډېره لنډه ویډیو درسره ږدمه چې خپل هغه افغانیت هغه جذبه چې ده هغه به د پکې وینه به د پکې جوش کې راولي انشاءالله تعالی ما دا تاسو سره شریکوم دا تاسو وګورئ بیا بل څه کوو یو دقیقې نه هم کمه ده دا در سره شریکوم تاسو یو افغان بیا وایي ما چې ډېر لاس داسې په تاسو راسره کوي یو افغان بیا وایي د ناره د هر افغان موږ یو موږ یو ځان موږ سرلوړي د جهان یو نوم یو نشان د بابا د زړه ارمان هر افغان د زړه ارمان خپل هېواد په موږ ګران نړۍ مننه ورونو دا خو د چې موږ خپله کوم غونډه یو کال د مخه بلکې 2 کاله د مخه په خپله ډنمارک کې دغه د بیرغ ورځ او سلمه کلیزه د خپلواکۍ نمانځلې وه دا د هغې یو دغه تاسو سره مې شریک کړو نن د وټپور ولسوالۍ نه یوه ویډیو موږ ته راغلی ده هغه هم سره شریکه کړو چې هلته هم ماشاءالله افغانان خپله د خپلواکۍ ورځ لمانځي سره د خپل ملي بیرغ
نو هغه به سره وکړم بیا به یو دوه درې خبرې نورې کوم بیا راسا صاحب ته وخت ورکوو خو دغه ویډیو مو ګورئ دا د وټپور د ولسوالۍ نه دغه ملګري د ولایت په لور باندې را روانو او خپل د ملي بیرغ سره او د خپل د الله اکبر سره او د خپلواکۍ د چغو سره نو ورونو دا خو دا یو خبره بل هم کوم را اساس تعالی وخت در کوم زرا وخت شته مسله د سیده یو خود شله چې هر حکومت په افغانستان کې راغلی دی او د کبر او زور څخه کار اخیستلی دی هغه به په ولسو پسې راپاڅېدلی دی او هغه رانسکور شوی دی که د خلقینو کودتا وکړه حکومت یې راوستو نو هغې زور په خلکو باندې وکړو او په کبرجنه طریقه باندې به خلک رانیول هغه به زورول نو هغه و چې ولسو پسې راپاڅېدو حکومت یې ختم کړو همداسې بیا مجاهدین چې کله راغله نو هغې هم یو څه د زور او شدت نه کار واغوستو نو هغې پسې طالبان راغله د هغې حکومت یې ختم کړو نو طالبان هغې پسې بیا امریکایان راغله او شمالي ټلواله په ډېر کبر او زور سره په کابل ته رانوتله نو هغوی چې بیا کله هلته حاکمانو نو هغوی هم ډېر زیات ظلم کوو په کلو کې او دا ځینو خلکو ته به دا لارې مرښودلې چې په کوم کوم ځای باندې غټ غټ بمونه وغورځوي نو بیا د هغې حکومت هم ختم شو اوس طالبان راغله طالبان د زموږ دا خواست دی چې کبر او د زوره کار ما اخلئ خاص کر د خپل ولس سره ځکه ولس ډېر شعور لري او هغه چې دی هغه تاسو ته ضرر نه در رسوي خو تاسو هغه چې کوم په خپل ملي لکه ملي بیرغ باندې ودرېږي یا کوم په ملي ارزښتونو باندې هغوی ټینګار کوي تاسې باید ډېر د نرمۍ نه هغوی سره کار واخلئ ستاسې ځینې لکه هغه لاندې طالبان چې دي لکه په غټې سطح باندې نه هغوی ځینې وخت کې په هغې کې ناپوهه خلک هم وي او ځینې وخت کې زور او د جبر نه کار اخلي باید تاسو هغې ته د لارښوونه وکړئ چې د خلکو سره خپله رویه نور هم ښه کړي او ځکه په سولیزه توګه باندې هغوی ته لاره وروښئ او نه دا چې د زور او کبر نه کار واخلي ځکه چې هر کبرجن چې بیا راغلی دی بیا هغې بیا د ماتې خوړلی ده نو که تاسو غواړئ چې دغلته حکومت وکړئ او نو هغه به تاسو په ښه رویه او د ولس سره په مینه باندې کوئ د دې نه که زور او جبر ته خبره وي سره نو افغانانو هېڅکله زورور او کبرجن او دا سړی په ځان باندې داسې خلکو حکومت بیا نه مني او بېرته بیا ولس راپاڅېږي نو باید تاسو ته مشران ستاسو لارښوونې وکړي او تاسو باید ډېر په احتیاط او په مینه او سوله خپله افغانانو سره خپل چلند وکړئ راسا صاحب تاسې که څه ویل غواړئ نو زه دله مایک وازوم بلکې اوسئ شو مایک دې واش ډېره زیاته مننه زماني صاحب بیا هم سلامونه او احترامات ټولو دوستانو ته څوک چې همدا لحظه موږ په ژوندۍ بڼه ګوري نو الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ نو زماني صاحب خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو زه اول غواړم چې د کوزي پښتونخوا په ارتباط یو څو خبرې وکړم او د هغې نه مخکې نن چې دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ وه بیا دې هم دوستانو ته ټولو لر او بر پښتنو ته دې مبارکي او ډېر زیات خوشحاله شولو چې باوجود دې نه چې دغه حالاتو کې چې دغه ځوانان راوتلي دي او خصوصا دغه ځوانان د لرو داسې نه چې یوازې په کابل کې یا دغه ولایاتو کې د لرو ځایونو کې حتی د ولسوالیګانو کې راوتلي د ملي بیرغ سره او دا د دې ښکارندوی و چې دغه ملت لا ژوندی دی چې دغه ملت تاریخي مدني یا هر څه لري او دا به دا ملت ساتي په آینده کې دا د وخت حکومتونه مخکې چې تاسې ویله چې داسې کارمل راغی او دا نجیب راغی او دا ټول راغله ولې هغه د زور حکومتونه هغه ټول همدغسې هغه چې یو څو موده مخکې یعنې چې ډېر دوام یې نه کوو ځکه چې هغه کار چې په زور یې په خلکو باندې تحمیلیان یو ورځ دوه ورځې هغه نو هغه خپله هغه خلک هغه اخر حوصله دغه کېږي تنګېږي او هغه خپل هغه حکومتونه د منځه ځي نو خدای دې ونه کړي چې داسې حالات اوس بیا راشي ځکه چې موږ بیا بل بحران ته روان یاستو نو ښه دا ده چې په اوسني حالاتو کې چې ډېره زیاته توجه ده په دې باندې اوس موږ سره نړیواله ټوله ولاړه ده او دوی موږ نظاره کوي او ګوري
خدای نخواسته که زمونږ په هېواد کې بیا موږ یو توندروي او دغه حالت طرف ته لاړو او داسې یو حالت راشي چې موږ باندې دنیا بیا هر څه بند کړي او موږ سره رسمیت هر څه بند کړي، نو زمونږ آینده خیر په هر صورت موږ به دغه یستو، یعنی جنګ به نه وي، ولې موږ به داسې یو غټ جنګ سره مخامخ یستو چې هغه د لوږې او د اقتصاد دغه سره به مخامخ یستو. نو دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. اوس فضل د خدای د ځوانان او دا چې دا ځوانان راوځي په دې کوڅو او د سړکونو کې، دی په دې پوهېږي، دی خپل حق غواړي، او دا په هم په شرعي لحاظ باندې هم په اسلامي لحاظ باندې، ځکه چې داسې خو څوک نشي کولی چې څه وایم هغه زه به باید په خلکو دغه کړم تحمیل کړم چې زما څه امر دي، زما څه قوانین دي هغه به ته منې. ځکه چې دا ملتونه چې د دولتونه چې جوړ شوي دي دا خو په واقعیت کې د خلکو نه جوړ شوي دي. یو خو د زمونږ او ستاسې د ملکونو دغه دي دولتونه دي چې هغه په زور راغلي دي، ولې دلته نور په ټوله نړۍ کې په دې 21مه پېړۍ کې هر دولت چې جوړ شوی دی هغه د خلکو نه جوړ شوی دی. ته ماته یو دولت راوښیوه چې هغه په زور جوړ شوی دی. حتی پاکستان چې پاکستان دی چې په دغه حالت کې چې دلته د دې دغه دولت هم چې دغه صدر اعظم هم راغلی دی، دا هم په زور نه دی راغلی، دا هم په ووټ راغلی دی، د خلکو په خوښه راغلی دی. خبرې ډېرې زیاتې دي. زمان صاحب تا مخکې د ډیورند د خط خبره وکړله او د پښتنو د یووالي خبره دې وکړله. دې باندې دا اولی و که آخري دا پښتانه به انشاءالله یو ځای کېږي، ځکه چې دا یو ملت دی، یو قوم دی. او دا په دې دا بعضې ګلخانان دې داسې فکر نه کوي چې دغه طالب راغی او دا داسې دی او هغسې دی. دا ملتونه چې ژوندي انشاءالله او دغه پښتانه چې تر څو چې دا پښتانه ژوندي نو هیڅ کله به داسې چاته اجازه ورنه کړي چې په ډیورند باندې معامله وکړي. وخت زمان ته به ګوري چې کله که په خپل حالت کې دا حالت ښه شو که نه، بیا چې وخت زمان چې راشي انشاءالله بیا به په زور هم دا کار کوي. نو دا نورې زیاتې خبرې هم دي. موږ فقط د پښتنو یووالی او د پښتنو عزت او ابرو او نه غواړو چې پښتانه نور په دې منطقه کې د جنګ قربانیان وګرځي، ځکه چې دا ټوله په منطقه کې چې په دغه 40 کلونو کې چې څومره چې پښتانه متضرر شوي دي، بل هیڅ قوم دومره ضرر نه دی لیدلی. که هغه دې خوا دی کا خوا دی، او حتی که په کوزه پښتونخوا کې حتی تر کوټ او تر بلوچستانه پورې، حتی تر کراچۍ پورې پښتانه وځپل شو. نو دا ټولو دوستانو دا هر څه په علم، په فرهنګ، په ټکنالوژي، په نننۍ عصر، په 21مې پېړۍ سره دغه ټول باید سړی موږ ځان متوازي وساتو. که د دې نه موږ یو قدم شاته لاړو نو بس همداسې بیا نو خپله نور شاته خپله ځو او بیا به د یو بل بحران سره مخامخ یاستو چې هلته په هغه وطن کې چې وچکالي هم پکې راشي او هغه د اوبو یو 2-3 بنده جوړ شوي دي، هغه هم بېرته په خپل خط و سیر بل طرف ته لاړ شي. نو او اقتصاد هم نور نه وي، هېڅ شی هم نه وي، سرحدونه هم در باندې بند شي، سفارتونه هم نه وي، تیارې هم نه وي، څه شی کوي شپږ میاشتې وروسته. نو دغه ډېرې زیاتې خبرې دي. بس ما هم دې په خاطر چې بعضو ځوانانو ذهنونه په دې ارتباط باندې چې لږ متوجه شي د بعضو مسایلو. رحمان صاحب ته دغه وکړه، زه به دا یو څو کومنټ ویم که ته به یو زمزمه خو نه کړې؟ نو زمزمه به که ستا زړه زه به د استاد اولمیر دغه سندره زمزمه کړم، یا دا زموږ زیبا وطن. ته ځان اماده کوه، زه به د هغو ته پورې دغه کوم. صحیح ده؟ صحیح ده. او یو لحظه خیر نو ځان ته جوړ کړه. صحیح. ورونو زه به یو څو د څرګندونې ستاسې ولولمه چې دې کې د زاهد لالا په نوم باندې ورور یو شعر لیکلی. څومره ښکلې موضوع ده، خدای مو ژوندي لره، بالکل ښه خبره ده. نړۍ مننه وروره. و دا خو ټول هغه شیخ چې کوم هغه فتوا چې علما نشر کړه هغې خپله دا ویلي چې دلته دا نظام چې دی په پاکستان کې دا کفري دی او که هر څوک ورته اسلامي وایي نو هغه کافر کېږي. نو دې په خاطر مې دا کې سره ما ځکه چې دغې لپاره جدوجهد او یو کار په کار دی، راپاڅېدل ورپسې په کار دی چې دغه نظام نه اول دا پښتانه ځان خلاص کړي، ځکه چې پنجابیان خو په دې کې خوشحاله دي، ځکه انګرېز چې تو نو هغې خپل ځای ناست دی، هغې پنجابی کو. نو مخکې دا نور قومونو خو یوازې راسن لکه بلوچ، سندی، پښتون دا ډایرکټ یا راسن چې ورته موږ وایو دا دغه غلامانو د انګرېز خپله پنجابی نه وو. خو چې انګرېز تو نو دا خپل ځای ناست دی کو او دا هغه خو داسې شو لکه ناظر او بیا د غلامۍ دغې د غلامانو ته پرېښوست، دا واړه قومونه چې په هغې کې بنګالي هم خو بنګالي چې وو هغې ترېنه ازادي واخیستله او ځان یې خپلواک کړو. مګر دا نور قومونه لا تر اوسه پورې په دې کې ناست دي، ځکه برین واش شوي دي، په دې نه پوهېږي.
ګوره زه ته یوه خبره کوم خوشحال بابا چې له درې نسلونه دا د مغولو سره مغول څوک خو همدغه د ترکو او دغه دوی په دې پښتنو په دې منطقو باندې دوی حاکمیت و نو هغه چې راپاڅېد هغه هم اوله کې خپله د مغولو په طرفدارۍ باندې ډېر پښتانه مړه کړي او ډېره خاوره یې د پښتنو چې وه هغه به جنګېدو به او خاوره به د مغولو په حکومت کې شاملوله خو چې کله یې بندي کړو د دې په بندیخانه کې دې ته دا احساس وشو چې که زه هر څومره د پردي غلامي وکړم او د هغې دپاره وجنګېږم خپلو پښتانه ورته غلامان کړم خو بیا هم پردي دي خپلېږي نه او سیده زه خو پکې واکمن یم لکه زه د مغولو غلام یم او بیا مغولو ماله دا حق راکړی دی چې زه بیا خپله پښتانه خپل غلامان کړم او د هغوی په غلامۍ کې یې ورکړم دا خو سیده دې خو دپاره یو پوزیشن خو دې درلودو پکې خو مګر بیا هم هغې ته هغه احساس وشو چې دا خو لکه زه چې د هر څه کوم دا غلط دي ځکه دې کې ما خپل پښتانه غلامان کړي د مغولو نو هغې چې کله دا احساس پکې وشو هغه راپاڅېد او ودرېدو نو د هغې نه بعد خوشحال بابا شو که خوشحال بابا په وخت کې ودرېدلی نه وي د خوشحال بابا به نوم چا نه یادولی خوشحال خو په دې باندې خوشحال بابا دی ځکه چې هغه د پښتنو د خپلواکۍ دپاره ولاړو د هغې هغه شاعري کې تاسو ولولئ هغه ټول پکې د خپلواکۍ دپاره یې کړې ده پښتون ته ویلي چې اتفاق وکړه یووالی وکړه د دې بې اتفاقۍ نه راووځه مګر هغې چې دا کوم شی موږ ته پرېښودلي دي کوم درس یې موږ ته راکړی هغه د یووالي د خپلواکۍ په خپلو میندو کې د پښتنو سره د مینې دا درس یې راکړی خو بیا هم هغه وخت کې د خوشحال بابا سره هم دومره پښتانه ونه درېدل ځکه خپل غزوي یو وخت بېرته د مغولو سره ودرېدو که نه لکه دا د پښتنو ډېر دغه تاریخ کې ځینې غلطیګانې لري ځکه چې دا باید موږ اصلاح کړو او دا په دې باندې اصلاح کېږي چې یو خو دغه چل دغه نصاب چې دی دغه پنجابیانو جوړ کړی د پنجاب میډیا هم دومره کار کوي نو دې دپاره یو قوي میډیا په کار ده چې هغه کاونټر چې ورته وایي چې هغه کاونټر یې کړي خو د هغې دپاره به نو انشاءالله تعالی ځکه دا مخکې لکه باید دا حکومتونو دا کار کړی وی د افغانستان حکومتونو هم دا کار کړی وی خو هغه خو دا 4 لسیزې راهیسې هلته جګړه ده بلکې د دې نه زیاته او مخکې باید دا کار شوی خو په وخت کې د میډیا دومره سهولتونه هم نه وو چې دغه پښتنو ته خپل دغه درس ورکړی وی چې ټول پښتانه یو دي د خپل تاریخ نه ځان خبر کوي او د خپلواکۍ دپاره کار وکوي خو دې دپاره کار شوی به مې خو دومره نه و شوی نو دې ته کار کول پکار دي ځکه تر څو پورې چې دغه د پنجاب واکداري د بلوچ او پښتنو په منطقه باندې پښتانه به همداسې خوار وزاري نه به هاخواته پښتانه ښه ورځ ویني او نه به دې خواته پښتانه ښه ورځ ویني نو د دې نه ځان خلاصول پکار دي نو دې دپاره یووالی پکار دی او یو قوي پاڅون پکار دی لکه څنګه چې دغه شیخ ویلي نو دغه شیخ د تحریک طالبان چې ورته وایي د دوی سره که ودرېږي او دغه ځانونه دغه نه راخلاص کړي یو عمارت ځان ته جوړ کړي تر اټکه پورې یا د مرګلۍ پورې راسا صاحب تاسې زمزمې ته اماده یاستئ زماني صاحب داسې و د زمزمې خو داسې وخت هم نه دی خو دا چې د وطن داسې حالات دي نه حماسي د وطن پاک او هماغسې یو ملي ترانې دا زموږ زیبا وطن دی یو فټ به درسره ووایم چې بس یو څو دقیقې ووایه او دا د خپل د زړه دغه درد خو به دې دغه سره بس مننه زه دغې کې زمزمه شم دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن دا وطن موزان دی خوږ افغانستان دا وطن موزان دی خوږ افغانستان دا وطن دې کور زموږ دا وطن دې کور زموږ نه ورکوو چالره دا د سترګو تور زموږ نه دی د بل چا وطن دا دې زما او ستا وطن ژوندون د هر افغان دی
خوږ افغانستان ژوندون د هر افغان دی خوږ افغانستان. ډېر ښه اساس یې ډېر همایګ دې لږ شغارې راځي لږ شغارې کوي څنګه دی ما لږ شغارې کوو د به سمه شو زه ډېره زیاته مننه کېدای شي دوستانو موبایل یې داسې دغه و دې په خاطر باندې نه خو زه ښه شو زه ډېر ښکلې دي زمزمه دې وکړه ډېره زیاته مننه څنګه درګه دا ورور څه لیکلي دي دا لیکلي دي وایي نه زه ډیورنډ نه پاکستان پیژنم نه زه دستور د انګلستان پیژنم زه یم افغان د دې خاورې زمری زه فقط لوی افغانستان پیژنم. ډېره مننه ډېره مننه. دا د امان مستان ورور دا کمنټ راته رالیږلی او زما ډېر خوښ شو. زه به د خپلواکۍ ورځ زه به هم پکې خپل یو شعر در سره یو ځای کړم وایي زه عزت د احمد خان یم زه عزت د احمد خان یم لوړ همت د خوشحال خان یم ننګ ناموس د هر افغان یم زه آزاد افغانستان یم زه پوهنه د جمال یم شاعري زه د رحمان یم په نړۍ کې امن غواړم دا ناره د باچا خان یم چې دشمن زیر و زبر کړي لوی چې دشمن زیر و زبر کړي زه یلغار د اکبر خان یم سرومال له وطن زار کړي لوی غازی میرزمان خان یم په شیرونو د بورا کې لکه ستوری د اسمان یم لکه ستوری د اسمان یم. ورونو بس ما هم در سره خپل دغه یو شعر دغه د خپلواکۍ ورځ په مناسبت در سره ما هم شریک کړو نو زه به یو څو کومنټه نور هم بیا به دغه وکړو ځکه چې دې ورور څه لیکلي دي. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د خپلواکۍ 102مه کلیزه مو مبارک شه غیرتي پښتنو ډېره زیاته مننه احمد شینواری وروره بیا هم نړۍ مننه. دا بل ورو یو کمنټ به بل ژوندی دې وي افغانستان تل دې ژوندی وي. نو زه به دا نور هم کوم کومنټ کیي هغه به خیر سره دغه کوم چې لږ داسې ډېر وړوکي ځکه ډېر اوږده کومنټونه او دا به راواخلم ځکه دا کومنټ به خوښ باید اوس د طالبان د پاکستان خلاف جهاد وکړي او حکومتولي دي د افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي. بالکل زبردست. څوک دی نورخان افغان صافی ډېر زبردست دی. ځکه ځینې یو نیم پکې پیدا کېږي چې بل رقمي خو یوه خبره به زه هغې ته وکړم دا څوک چې کنځلې کوي ما همیشه ویلی چې د بل په دسترخوان باندې رالوی شي هغه به یې کنځلې کوي ځکه د بل په دسترخوان باندې خو هغه په کنځلو یې پاڅوي په کنځلو یې بېرته کېنوي نو هغه خوار او بېتربیې رالوی شي نو بیا هغه نفر کنځلې کوي هغې نه ګیله نشته دی ځکه په پردي دسترخوان رالوی شوی داسې ځینې ګلخانان هم د پنجاب په دسترخوان باندې رالوی شوي دي نو بیا پښتنو ته کنځلې کوي. دا خبره هغه څوک چې کنځلې کوي هماغې ته ده. بیا څه ته دا بل هم وګورم ځکه دا کوم بل ورور دی وایي ډېر ډېر سلامونه احترامات تا ته او قدرمند مېلمه ته نړۍ مننه ابراهیم خان وروره الله دې ژوندی لره ستا څخه یو نړۍ مننه تاسې خپله هم په خپل هېواد ډېر مین یاستئ همیشه د هغې دپاره کار کوئ. زه به یو دا بل کومنټ کوم دی نسیمه اشرفي خور د ظلم حکومت دې منلی نه شو بالکل هر څوک چې ظلم کوي د هغې حکومت افغانان نه مني نو ته چې هر څوک راځي باید د سولې او د نرمښت نه کار واخلي. مننه خورې. بیا سرور خدي خو سلام اچولی دی نور زه کومنټ یې ګورم ښه دا نو عمران اتل ننګرهاري ورور هغه افغانانو نه هیله کوم لایف شیر کړئ ډېره مهمه موضوع ده. عمران اتل ننګرهاري وروره ستا هم دا خبره خوښه شوله چې هغه مولوي شیخ ولی الله چې فتوا ورکړې وه چې د پاکستان خلاف جهاد فرض دی ځکه د پاکستان قانون چې دی هغه کفري دی او که هر څوک ورته اسلامي قانون وایي هغه کافر کېږي نو هغه فتوا خو تاسو ته ما نشر کړه نو که دوباره به نشر دا ملګري به بخیر کړو وروسته کله موږ لایف بند کړو په ژوندۍ بڼه باندې چې موږ بنده کړه تاسو کولی شئ چې هغه فتوا د هغې واورئ تقریبا څه کم 2 دقیقې ده یا 2 منټه کېږي نو هغه به تاسو وګورئ. خادي ورور لیکلي دي یو بل شعر مې ضرور وګڼو په دې شرایطو کې خو د شعر ورته دلته دا ماته دا شعر په بل رقم باندې ښکاره کېږي ځکه
هغه د شعر په انداز کې نه راځي ځکه موږ سټوډیو کې خو زه بیا هم کوشش کوم نو لږ به تیوي مکه و مې شو کوله ځکه چې دا وایي ای غلیمه په دې خیال ماته مګوره ای غلیمه په دې خیال ماته مګوره زه به ستا د سر کاسه کړم نسکوره دا نړۍ زما د نوم نه په لړزه ده خدای دې ساته د افغان د مړ د زوره هر صفحه کې د تاریخ زما مقام دی ننګیلی او اتلان دي زما د کوره ننګیلی او اتلان زما د کوره زه انګاریم د سکروټو د محل کې ځان د ساته د لمبو او د دی اوره کده لر او کده بردی کده لر او کلر دی او کبر دی یو افغان دی یو سنگر کې جنگیدلې زما وروره سر می کوز نه دی هیچاته هر زمان کې خدای دې ساتي هر افغان نن د دې خدای دې ساتي هر افغان نن د تور غلامه دا لک شانته د ست لک مشکله باندې ښکاري ځکه په یو جمله کې د لک سره چې جمله کې راته لیکي نو ورور لک شانته پاتې شو هغه ویل کېږي د سم نه ځکه ډیر دغه دی خو ډیر زبردست شعر را لګلی او احمد مستان وروره خو چې لږ لنډ وی ځکه لږ وګدو نو ډیره زیاته مننه نړۍ مننه ستانه شعر ډیر ښکلی او بس د اخرنۍ یو بل کومنټ هم دم سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په زور کلي نه کېږي انشاءالله د جبر کاسه به یې ډېره زر نسکوره و چې هر څوک جبر کوي کاسه یې نسکوره دا ما مخکې په دې باندې خبرې کړي نو زه ستاسې څخه اوس د الله په اماني اخلم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ یو دوه خبرې کوم یو دوه خبرې بخښنه غواړم وکړه لنډې خبرې وکړه نجیب او یو لنډې خبرې به وکړم دا کله چې په طالبانو باندې امریکایان راغله او هغه دغه بیم پنجاودي تیارې چې په د امریکایانو په تیارات په طالبانو ور باندې لګېدلې او ټول طالبان چې پاکستان ته راغلل یا د هماغه ځای نه چې هغه زیاتره اکثریت طالبان چې د پنجابیانو په بوجو کې واچول او ګوانتانامو ته یې ولېږل چې تر اوسه پورې دا یعنې دا یو واقعي دغه دی نو زه فکر نه کوم غیر د دې نه داسې دغه د څه چې په پاکستان کې چې هغه عادي طالبان وو اته مشران وو په هغه وخت د دې په خاطر چې امریکایان نو پیسې واخلي و چې دغه د امید 2 ونیول د امید 3 ونیول بس هغه ټول د پښتنو په نوم باندې طالب په نوم باندې هغه بس ټول ورکړل امریکا ته د پیسو په خاطر باندې چې تر اوسه پورې په ګوانتانامو کې پراته وو نو داسې ډېرې نورې قصې دي دغه دا به انشاءالله ورځ په ورځ د دې باندې موږ خبرې کوو او دا پښتانه باید پر دې باندې موږ راویښوو انشاءالله نو بس شپه مو په خیر خوشحاله او ارامه شپه ولرئ او څه ته دا یو کومنټ زه جواب ورکوم زه پښتنه پیغله دې څه لیکلي دي دا باید خپل جواب واوري کفر خو اوس په افغانستان کې په ختمېدو شو خو متاسفانه تاسو غوندې کفار لا تر اوسه پاتې دي ورته پورې ځان ته د پښتنه لیکلي ده خو ته نه افغان نه اصل په افغانستان کې هیڅ وخت کې کفر نشته او نه کفر وو د افغانستان 9.5% خلک ټول مسلمانان دي او په عبادت کې ماغو چې لکه په نړۍ کې هغه کوم تحقیق چې شوی یا سر چې شوی هغه کې په ټولو نه قوي او ښه اسلام چې هغه په افغانستان کې ته به ګل خان خو نوم د ځان ته پښتنه لیکلي ده تا ځان ته لیکلي ګل خان پیغله نو کفر چې دی هغه ما د مخکې نه ویل ځکه ما د شیخ پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې هغه وایي چې د پاکستان کوم نظام چې دی دا کفري دی او که څوک ته اسلامي وایي هغه کافر کیږي او د هغې خلاف باندې د جهاد اعلان هغې وکړو نو د هغه ما مخکې هغه ویډیونه شکلې وه نه معلومیږي چې ګل خانه پیغلی او یا به سړی خو دلته دا کومنټ کړی دی بیا هم ما ذکر نشو کوم ځکه چې به لکه دغه شي دا چې پوه شي نو ځکه دې کې دا ابراهیم خان ورته دا کومنټ کړی دا اخرنی کومنټ هم بس پیدا کیو د ځوانانو اتلانو د خارونو دښمن ته وخت براسي بیا به ګورو ښه د ځوانانو اتلانو د خارونو دښمن ته وخت براسي بیا به ګورو پاکستان نه منافقه ارواحات ارمان لونی ته د الله جنتونه ورکړي هغه د پښتون د حقوقو حق د پاره دا پښتون د پاره دغه نو دغه ګل خان پیغلې بیا څه لیکلي دي خو زه نور نه غواړم هغې ته جواب ورکړم ځکه چې ګل خانان هغه داسې هغه برین واش شوي دي هغه کار څومره پوه شي بیا هم ناپوهه دي تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان